السلام علیکم او په خیر راغلی ویلکم ټو فضل احد آفیشل. نن زمونږه د امازون فرست کلاس دی. په دې کې به زه تاسو په امازون باندې پوهه کوم چې امازون څه څیز دی، په امازون باندې تاسو څنګه کار کولی شئ، د امازون نه تاسو آنلاین څنګه پیسې ګټلی شئ. دا ټوټل طریقه کار به درته په دې ویډیو کې درخایم. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. که ویډیو یو خوښه شوله ویډیو به لایک کوئ، د ملګرو سره به یې شیر کوئ او زمونږه د حوصله افزایۍ دپاره به ښکلی شانتي کمنټ کوئ. د چینل د سپورټ دپاره به زمونږه یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ. ګوره که تاسو ته د امازون په باره کې هیڅ قسم معلومات نه وي چې په امازون باندې مونږه خپل بزنس څنګه کوو څنګه نه کوو، نو زه به تاسو د الف نه واله تر د یې پورې پوه کوم، خو تاسو به ویډیو نه سکیپ کوئ. What is Amazon؟ امازون څه څیز دی؟ د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې امازون دی څه څیز و. امازون چې دی دا یو آنلاین امازون چې دا یو ای کامرس پلیټ فارم دی. صحیح ده. ای کامرس پلیټ فارم څه ته ویلی کیږي؟ ای کامرس پلیټ فارم دې ته ویلی کیږي چې کله تاسو د انټرنیټ په ذریعه د انټرنیټ په مدد سره تاسو یو پروډکټ چې دی هغه خرڅوئ، هغې ته ویلی کیږي ای کامرسو. وټ از امازون؟ امازون څه څیز دی؟ امازون چې دی دا یو ای کامرس پلیټ فارم دی چې د انټرنیټ په مدد سره مونږ په دې باندې خپل بزنس کولی شو. کامرس کم چې فزیکل زمونږ سره کاروبار دی، کم زمونږ سره فزیکلی لین دین دی، دغې ته کامرس ویلی کیږي. ای کامرس چې ای وسر راغی نو د دې مطلب دا شولو چې کله هم تاسو د انټرنیټ په ذریعه باندې خپل کاروبار خپل تجارت کوئ نو دغې ته ای کامرس ویلی کیږي. بیا په امازون کې د کاروبار کولو بلها قسمونه دي. بیا زیاتر خلک دا وایي چې امازون د پاکستان نه کیږي، نو امازون اف بی ای تاسو د هر هغه ځای نه کولی شئ چې په کوم ځای کې ستاسو سره د انټرنیټ سهولت موجود وي. چې په کوم ځای کې هم ستاسو سره انټرنیټ موجود وي نو تاسو د هغه ځای نه امازون اف بی ای کولی شئ. که هغه تاسو د پاکستان نه کوئ، که هغه تاسو د افغانستان نه کوئ، که تاسو د هر ملک نه امازون اف بی ای کوئ نو تاسو کولی شئ، خو چې صرف ستاسو سره د انټرنیټ سهولت موجود وي. بیا د امازون بیا په امازون کې د کاروبار کولو څو قسمونه دي، څو قسمونه نه دي، په هغې باندې خبره اتره کوو. امازون بزنس ماډلز. په امازون باندې چې مونږه کاروبار کوو، تجارت کوو، نو د هغې زمونږ سره څو قسمونه دي. د ټول نه اول زمونږ سره راځي ډراپ شپینګ. ډراپ شپینګ څه ته ویلی کیږي؟ ډراپ شپینګ دې ته ویلی کیږي چې کله هم تاسو د یو سپلایر پروډکټ چې دی هغه په خپل سټور باندې خرڅوئ. د هغه سپلایر چې هغه تا ته وایي چې ته زما پروډکټ په سټور باندې خرڅوه، چې کله تا ته آرډر راتللو نو تو هغه آرډر ډیټیلز ما ته راکوه، زه به دغه پروډکټ کسټمر ته لیږمه. په دغې کې چې تو ځان له څومره هم منافع ږدې هغه به ستایي، باقي زما د پروډکټ پرایس چې دی هغه به ته ما الله کې. نو په دې کې چې دی نو انویسټمنټ ریکوایرډ، په دې کې انویسټمنټ ته څه ضرورت نشته دی چې تاسو په دې کې خپلې پیسې بندي کوئ. صحیح ده. ځکه چې صرف تاسو به لیسټینګ کوئ په خپل سټور باندې او پروډکټس چې دی هغه به سپلایر لیږي کسټمر ته، ټوټل هر څه چې دی هغه به سپلایر کوي. په دې کې چې دی انویسټمنټ ستاسو نه لګي. بل زمونږ سره دی هولسیل. هولسیل څه ته ویلی کیږي؟ هولسیل دې ته ویلی کیږي چې په دې کې به مونږه ادر برانډډ پروډکټ خرڅو. کم چې د مخکې نه برانډډ پروډکټس دي هغه به مونږه په هولسیل کې خرڅو. یعنی مونږ به د هغې برانډ سره رابطه کوو، یا د هغه د اتورایز سپلایر سره، یا د هغه د اتورایز ډسټریبیوټر یا ریټیلر سره به مونږ رابطه کوو چې مونږ د هغوی نه دغه پروډکټ چې دی دغه واخلو. اوس چې کله مونږ هولسیل کوو نو په هولسیل کې مونږ په بلک کې سامان واخلو، یعنی د یو پروډکټ 100 پیسه واخلو، 200 پیسه واخلو، 50 پیسه واخلو، 300 پیسز واخلو. صحیح ده. او هغه بیا مونږ چې
په امازون باندې خرڅو په پرچون باندې. مطلب چې کسټمر راځي زمونږ نه یو پروډکټ اخلي نو هم مونږ هغه له ورکو، که دوه پروډکټ آرډر کوي نو هم مونږ هغه ته هغه پروډکټ چې دی هغه ورکو. نو په هولسیل کې مونږ څه کوو؟ په هولسیل کې مونږ د نورو خلکو چې کوم برانډډ پروډکټس وي د مخکې نه هغه مونږه په هولسیل کې خرڅو. بل زمونږ سره دی آربیټراج. آربیټراج څه ته ویل کیږي؟ آربیټراج دې ته ویل کیږي چې تاسو به هر هغه پروډکټ چې دی هغه ګورئ چې د هغې دپاره ټریډ مارک نه ريجستر شوی، هغه د چا برانډ نه قانوني تور پرو، او تاسو هغه پروډکټ چې دی نور خلک هم خرڅوي او تاسو هم خرڅوي، می ټو کوي، دغه ته آربیټراج ویل کیږي. په آربیټراج کې تاسو لا د اپروول د اجازت راغستو څه ضرورت نه چې تاسو د برانډ نه اجازت راواخلئ یا د ډیسټریبیوټر نه اجازت راواخلئ یا د اتورایز سپلایر یا د ریټیلر نه اجازت راواخلئ. دا تاسو بغیر د اجازت نه چیرې سیل کولی شئ. نور خلک به هم سیل کوي، تاسو به هم خپل پروډکټ سیل کوئ. هغه که په هول سیل تاسو کوئ نو په هول سیل کې به هم نور خلک دغه پروډکټ خرڅوي او تاسو به هم خرڅوئ. نو آربیټراج چې دی دا تاسو د لږو پیسو نه سٹارټ کولی شئ. که ستاسو سره 30-35 هزار روپۍ پاکستاني نو تاسو آربیټراج چې دی هغه سٹارټ کولی شئ. په دې کې تاسو 10 پیسز هم اخیستی شئ د سپلایر نه، 20 پیسز هم د سپلایر نه اخیستی شئ او 10 پیسز هم اخیستی شئ. د خپل بجټ مطابق چې دی تاسو د سپلایر نه پروډکټ اخیستی شئ او هغه تاسو په امازون باندې خرڅولی شئ. بیا په 4 نمبر زمونږ سره راځي پی ایل او. پی ایل څه ته ویل کیږي؟ پی ایل ویل کیږي پرایویټ لیبل ته. پرایویټ لیبل څه ته ویل کیږي؟ پرایویټ لیبل دې ته ویل کیږي چې په دې کې به تاسو برانډډ پروډکټس چې دی هغه سیل کوئ. مطلب تاسو به ځان له یو خپل قانوني طور پر برانډ چې دی هغه لانچ کوئ، د هغې دپاره به ټریډ مارک دا رجسټر کوئ او د هغې نه بعد به دا تاسو په امازون باندې خرڅوئ. اوس که ستاسو دغه برانډ څوک په امازون باندې خرڅوي نو ستاسو نه بیا اجازت راخلي، ولې چې دغه برانډ ستاسو برانډ دی. صحیح ده که نه؟ که ستاسو د اجازت نه بغیر څوک ستاسو برانډ خرڅوي نو تاسو په هغه باندې قانوني طور پر اکشن اخیستی شئ. بیا زمونږ سره په 5 نمبر دی ایم پی ایل، مایکرو پرایویټ لیبل. ایم پی ایل څه ته ویل کیږي؟ د دې مطلب دی مایکرو پرایویټ لیبل. اوس مایکرو پرایویټ لیبل د دې مقصد او مطلب دا دی چې کله هم تاسو ځان له یو برانډ لانچ کوئ، صحیح ده، او د هغې دپاره قانوني طور پر ټریډ مارک لوګو دا رجسټر نه کوي او هغه تاسو په امازون باندې خرڅوئ، صرف د امازون وال نه د هغې دپاره اجازت راواخلئ نو هغه تاسو خپل پروډکټ چې دی هغه بیا خرڅولی شئ په امازون باندې. ستاسو خپل یو جنریک برانډ به او په هغې کې تاسو چې دی خپل کار چې دی هغه به کوئ. صحیح ده، تاسو به خپل پروډکټ چې دی هغه سیل کوئ. اوس که ستاسو دغه ایم پی ایل چې دی دغه وچلیدلو مخکې لاړو نو دا بیا تاسو فیل ته هم کنورټ کولی شئ، تاسو یې پرایویټ لیبل ته هم کنورټ کولی شئ. کله چې هم تاسو په امازون باندې کار کوئ، خاص کر په سعودي دوبۍ مارکیټ باندې، نو پروډکټ هنټینګ مونږه بیا چرته کوو د امازون د دوبۍ مارکیټ دپاره پروډکټ هنټینګ مونږه په amazon.ai کې کوو. پروډکټ هنټینګ دې ته ویل کیږي چې مونږه د خپل سټور دپاره هر هغه پروډکټ وګورو چې هغه ښه خرڅېږي، د هغې ښه ډیمانډ وي. amazon.ai دا د دوبۍ مارکیټ دپاره دی، amazon.sa دا د سعودي مارکیټ دپاره دی، amazon.com چې دی دا د امریکا مارکیټ دپاره دی. د دې نه علاوه د یو کې مارکیټ دپاره چې دی هغه دی amazon.co.uk، دا د یو کې د لندن مارکیټ دپاره دی. کله چې هم تاسو د امازون په سعودي یا دوبۍ مارکیټ باندې کار کوئ نو ستاسو نه امازون والا د میاشتې هیڅ قسم چارجز چې دی هغه نه اخلي. خو چې کله تاسو د امازون په یو ایس یو کې په دې مارکیټونو باندې کار کوئ، په انډیویجول اکاونټ کې به ستاسو نه د میاشتې 1 روپۍ هم نه چارج کیږي. چې کله تاسو ته آرډر راتلو نو امازون به ستاسو نه په یو ایس کم چې غټ غټ مارکیټونه دي په هغې کې به ستاسو نه $1 چې دی هغه کټ کوي په پر آرډر کې. صحیح ده،
چې کله تاسو ته آرډر نه راتللو ستاسو نه به امازون والا بیا چارجز نه کټ کوي. انډیویډوال اکاونټ تاسو په شناختی کارت هم جوړولی شئ، په ډرایوینګ لایسنس هم جوړولی شئ، په پاسپورت هم جوړولی شئ. بل زموږ سره پروفیشنل اکاونټ دی. پروفیشنل اکاونټ دپاره به تاسو څه کوئ؟ د دې دپاره به تاسو LLC جوړوئ، لیمیټډ لایبیلیټي کمپنی. د دې دپاره به تاسو کمپنی چې دی هغه جوړوئ. چې ستاسو کمپنی جوړه شوله نو تاسو د هغې په بنیاد سره په امازون باندې خپل پروفیشنل اکاونټ چې دی هغه اوپن کولی شئ. خو چې کله تاسو پروفیشنل اکاونټ په امازون باندې کولاو کوئ نو ستاسو نه به د میاشتې امازون والا $40 پیس چې دی هغه اخلي، که ستاسو خرڅ کیږي او که نه کیږي. د پروفیشنل اکاونټ مطلب دا دی چې تاسو به ځان له یو کمپنی کولاوئ او هغه به رجسټر کوئ، او چې کله تاسو کمپنی کولاوه کړله، رجسټر یې وکړله، د هغې په بنیاد سره به بیا تاسو په امازون باندې خپل بزنس چې دی هغه سټارټ کوئ او هغه به پې ګرو کوئ. په US کې یا په UK کې، په کینیډا کې، په دې مارکیټونو باندې چې تاسو کار کول غواړئ نو ستاسو نه به دا چارجز چې دی کټ کیږي د میاشتې. خو که فرض کا تاسو په سعودي دوبۍ UAE اینډ KSA مارکیټ باندې کار کول غواړئ نو ستاسو نه به د میاشتې هیڅ قسم چارجز چې دی هغه نه کټ کیږي. دا زمونږ نننی کلاس. آی هوپ چې تاسو به په دې باندې پوهه شوي یئ چې امازون څه څیز دی. په امازون کې تجارت، کاروبار، آنلاین تاسو په کم طریقو سره کولی شئ. بیا انډیویډوال اکاونټ څه ته ویلی کیږي، د هغې څه چارجز دي په US UK مارکیټ کې. د پروفیشنل اکاونټ څه ته ویلی کیږي، د پروفیشنل اکاونټ څه چارجز دي څه نه دي. د UAE اینډ KSA مارکیټ کې که تاسو کار کول غواړئ نو د هغې ستاسو نه د میاشتې هیڅ قسم چارجز نه کټ کوي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ، او د چینل د سپورټ دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که څوک زمونږ په آنلاین کورس کې انټرسټډ وي نو زمونږ سره په دې واتساپ نمبر رابطه کولی شئ. So bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.